مونږ خو هسې هم د ژوند څخه تل شکایتونه کړي دي، خو دغه شکایتونه په دا وروستیو څو میاشتو کې بیخي ډېر شوي دي. هغه چې کور دننه پاتې دي هغوی یې له دې خفه دي چې ولې مهاجرت نه ده کړی. هغه چې مهاجر شوي دي هغوی یې له دې خفه دي چې ولې له هېواده راوتلي. هماغه د هېواد فقر، غربت، بیکاري، بېروزګاري راته ښه ونه ده چې مهاجر شوی. یو تازه مثال یې هغه ابراهیم عابد دی، هغه له دې ځای څخه لاړه، وطن یې پرېښود، خو هغه د بېرته وطن ته راوګرځېد. داسې په لسګونو نور مثالونه شته دي، کیدای شي تاسو ملګري دوستان وي. ژوند همدغه دی. هغه چې اولادونه لري هغه ډاکټر ته ورځي چې دوا واخلي چې څنګه خپل اولادونه زیږول بند کړي. هغه چې اولاد نه لري هغوی ډاکټر ته ورځي وایي دوا راکړه چې څنګه ډېر اولادونه وزېږوم. هغه چې مشهور شوي نه دي هغوی کوشش کوي چې څنګه مشهور شي، او هغه چې مشهور شوي دي هغوی کوشش کوي له خلکو څخه ځان پټ کړي. هغه چې غریب دی هغه کوشش کوي چې څنګه پیسې دار شي، او هغه چې پیسې دار دی هغه وایي چې ښه صحت مې درلودلی خو پیسې دې مه وایي. بس ژوند همدا رقم دی. څوک له یو شي څخه شکایت لري، څوک له بل شي څخه شکایت لري. ښه خبره دا دی چې خپلو شاوخوا وګورو، د خدای شکر ادا کړو په هغه څه باندې چې راکړي دي، په هغه ورځې چې موږ یې بیرته ژوند راکړ، راویښې کړلو، او یو بله موقع یا فرصت یې راته برابر کړ. تر هغه پورې چې موږ شکرګزاره اوسېږو هغه موږ به هغه آرامي ولرو. کله چې موږ د خوشحالۍ خبره کوو هغه د ذهني آرامۍ موضوع ده، نه دا دی چې سړی به بغ بغ خواند. نو لئن شکرتم لازیدنکم، څومره چې موږ د خدای شکر وباسو په هغومره اندازه به خدای موږ ته نعمتونه ډېروي.